بسم الله الرحمن الرحیم. ترڅ لومړی د صدای دریان تلویزیون قدرمنو همکارانو ته لیدونکو ته اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. شپږویشتمه د دلبه د نجات ملي ورځ یا د روسانو د وتلو ورځ هغه سور قشون یا لښکرې چې د اشغال دپاره راغله په افغانستان کې جګړې وکړلې نو میلیونه افغانان د قرباني سول. د ده په هکله باندې لنډه خبره دا وکړو چې پخوا موږ ویلې چې دا جګړه پردۍ ده، دا د شرق و غرب د ګټو جګړه ده، مرمۍ کالتوس بارود توپک پردی ده، موخې اهداف پردي دي، د سیالیو جګړه ده، قرباني افغانان ورکوي. د اکثره خلکو نه منله، مګر هموس حقایق واقعیتونه ویډیوګانې الفاظ خبرې د چارواکو د شرق و غرب او د ګاونډیو هیوادو د پاکستان د ایران د نور د خپله جهادي مشران د کمونستانو مشرانو له خولې راولیدل کېږي چې خلک اوس یقین سول چې موږ قرباني د اسلام په نوم د جهاد په نوم د دین په نوم باندې وخطا ویستلو او خپلو مفسدینو غلو غاصبینو غلا یې وکړې، چور یې وکړله، حکومت په سر د قدرت په سر یې هر څه وکړله، اما بې ګناه خلک مړه سوله. جهاد ځینو پاکو سپېڅلو ځوانانو وکڅن د پاک کلمه د اسلام نه د جهاد پاک کلمه چې په قرآن کریم کې راغلې ده د هغه نه په رعایت باندې جهاد وکړه د روسانو په وړاندې د امریکایانو په وړاندې چې هغه خلک اوس یا د خاور لاندې دي یا په کور کې ډوډۍ هم نه لري، غریبانان دي. را به سواستې موضوع ته کله چې غرب دا تصمیم ونیو چې شوروي به ړنګ کړي وروسته د نړیوالې دویمې جګړې نه، خصوصا په 1970 کال کې چې کله نیکسن عربي هیوادو ته راغی او د بلیک ګولډ د تیلو مسایل یې جوړ کړل، د GCC و پیک سازمان و ګلف و دا مسایل او تیل په ډالر کړل او ډالر یې وړاندې کړل، سوداګري په ډالر کړل او لیټر آف کریډټ منځته راغی. دې مسایلو کې غوښتل چې دغه شوروي اتحاد چې په 1922 کال کې جوړ شوی و دا یې غوښتل چې ړنګ کړي، عربانو سره یې پروګرام جوړ کړ چې مصارف په دوی ورکړي. له خپلو متحدینو ناتو سره یې خبرې وکړلې، سیتو په ناتو بدله سوی په 1949 کال کې. نو راغله خپل مجري هیواد جوړ کړی و پاکستان ته، دوی سره تړې جوړې کړلې چې دوی باید عمل وکړي. دا و چې لومړی پړاو کې سلطنت د حضرت ظاهرشاه بل چا نه سو له منځه وړلی، د ده د کورنۍ د تره زوی د خاله زوی او اوښی سردار داود خان چې یو عصبي او عقده‌ایي هم و او وږی د قدرت د واک هم و. دا یې ولمساو چې تا پلار عبدالعزیز خان دوی مړ کړی ده او ته مشر یې او ته باید واک واخلې، ته اقتصادي سړی او دا او دا دا یې ته واچېدل چې سلطنت یې ړنګ کړ. غرب ورته ښه وعدې ورکړه چې لاړ بیا ناامیده سو، وی بېرته واڅو چې اوس روسیې ته لاړ شه، پنځه څه روس سره کومک نه کوي. برژنیف سره کشمکش ته بېرته راغی. نو بالاخره هغه کمونستانو پرچمیانو خلکانو چې دغه په مټ باندې د کودتا کړې وه هغه یې بېرته راجي کړه، راویې اچوله. قصې ډېرې دي خو لنډې وایم. دا سلطنت یې ړنګ کړ، کمونستان حکومت واخیست د KGB او روسیې په مټ باندې. مخکې له دې نه اصلي خبره دا ده چې داود خان چې کله کېناسته دلته د جهاد و مجاهد په نوم باندې یو څه ډلې لاړلې پاکستان ته. اول ته له پاکستان نه جنرال بابر و حمید ګل و دا کسانو دوی اماده کړله چې سپینې ماڼۍ ته یې بوتل، ریګن سره یې کېناست، ډاکټر خلیلزاد دوی ترجماني کوله. هلته یې کېنوله، بیا دوی راغله، دوی ته وسلې توپک پیسې هر څه ورکړله. خالص مشري کوله، رباني و مجددي و پیسر احمد ګیلاني و مولوي محمد نبي و رباني و دا کسان هلته و. دوی چې بېرته راغله دلته افغانه تنظیمونه یې جوړ کړل، لکه افغانه چې ایران شیعګانو ته جوړ کړل. دا تنظیمونه بیا دوی جنګ شروع کړ، جهاد یې شروع کړ داود خان په وخت کې په 1900
450 کال او 1956 کال بیا انقلاب خو 55 سو روسان په 58 راغلی دوی 3 کاله مخکې د داود خان په وخت کې جنگ عملی په سرخرود کې په لغمان کې پنشیر کې په کونړ کې پیل کو دا بیرته د اغیانو په نوم باندې بیرته بغاوت کوونکو په نوم باندې سرنه نسکور شول دې وخت کې چې کله دوی دا تنظیمونه پروګرامونه جوړ کړل روس ورخطا چې ولادو ته کوم مشکل دی جوړي غرب را روان ده د دوه ګډاګیانو تاریخ څټو د لاسه دوی را منډه کړل اولې داود خان مړ کړ بیا کودتا پیو کړل کومنستان را وصل کومنستان په حکومت کې هم زمان دوی چې کله دغه مداخلې ډېرې کړلې په سپینه ماڼۍ سره ډېر کېناستل پاکستان ټټر ورته ووهه عربو پیسې ورته اماده کړلې روس را منډه کړل کارمل په موجودیت کې راغله افغانستان ته افغانستان یې غوښتل چې خپله یو جمهوریت ځانه جوړ کړي ظلمونه وسول خلک بې ګناه د خاورو لاندې سول د پلیګونو لاندې سول په نوم چا چې کلمه ویلې مونځ یې کاوه مړ یې که ووژل څه ظالمانه حرکات وسه په بې ګناه افغانانو باندې اصلي مجاهد ته چا غرض نه کوه هلته ناست و اصلي کومنستان هم دوی غرض نه کوه ترنه پر غرض نه شي کولی مجاهدین سراج هم دا کومنستان ته ستر جنډالي و مارشل رتبې ورکړلې دا ځکه پروتوکول نه و دلته نو روسانو ډېر کوشش وکړ راونیول سورپاس ته متوجه اوس دا خو امریکا ما باندې چل کړی او زه یې راکش کړی یم دلته او دلته څه فایده ترلاسه کولی نه شم غیر چې جګړه ده او وژل دي او ټکول دا د ویتنام انتقام اخلي بېرته کیس پکې کړی ولاړه په دغه شپږویشتم د دلې باندې لاړه روس په پروتوکول په پروګرام باندې راغی ځان ته سند جوړ کړ په نړیواله کچه چې هغه وخت ترقي وسلاسي وکړ کارمل راوستل او بیرته د جنیوا د توافقاتو په نوم پروتوکولونه چې وسوله په نړیواله کچه بیرته ووت تاوان چا وکړ ضرر چا وکړ جنګ چېرته و مسکو واشنګټن کې و نه افغانستان کې و افغانانو وکړ مجاهدین راغله پرون د اسلام حکومت راغی نجیب هم پاسته نسکور شو ځکه نور نو روسانو ووتل د واک و اختیار نور امکانات یې کم وو مجاهدین سره دوی اصلي چهرې معلومې شولې دا د رهبران لیډران مشران وې دلته ما وخت عرض وکړه چې باید ځوانانو سړک کې روس ولیده جهاد کلمه یې سپېڅلې باندې عقیده درلودله او جبهه د جهاد یې ولیدله دا یې بېچاره منډه کړه جهاد ته ورغی جهاد یې وکړ پاک جهاد یې وکړ روسانو مقدم مجاهدین دي چې نن خاورو لاندې دي او یا یعنې شهیدان سوي دي او یا په کور کې ډوډۍ نه لري یو ډله کومنستان هم بې ګناه ځوانان دوی ورته ویل مشرانو چې کور درکړو ډوډۍ درکړو کاري درکړو دیموکراسي ده ازادي د بیان ده او ازادي د ژوند ده زندگی ده دوی مرمنډه کوله ښه پروګرام راغی دا ظلم و ستم به نه کور کوي کارګر ده او بزګر ده او دهقان ده مظلوم ده زیارکښ ده دوی سره کومکې مځکې راکوي دا کوي دوی بې ګناه ورغله دوی هم خبر نه و چې هلته بل پروګرام برنامه ځکه که بیا نو یو ډله مجاهدینو ته چې موږ د شهادت په بنیاد بې ګناه وای دا خلک هم وغولېدل بې ګناه وو بیا کله بېرته راټول شول اما خبره د مشرانو ده کله چې د طالب مجاهد په نوم باندې ډلې راغلې بیا د خپلو بهادرانو په هدایت باندې کابل یې لوټ کړ وران یې کړ ټولې شتمنۍ له منځه ویوړلې جنګ یې وکړ 15 زره تنه په کابل کې وژل میلیون کسان نورو سیمو کې وژل شول بې ګناه یې وژل نه روس و نه امریکایي څوک نه و موزیمونه یې لوټ کړل اردو یې مړنګ کړله ملي شتمنۍ ټولې لوټ کړلې تاریخونه یې لوټ کړل د خلکو په سرو یې میخونه وله خپلو خویندو دوی بې غیرته دغوی تي ورته پرې کړله رقص مرده یې پې کوله داتونه یې پې کوله پانتونونه مؤسسات ټول دوی چې چا وکړل جمعیت شورا نظار حزب اسلامي جنبش په نوم باندې دوستم ډله ورسره وجسته وه حزب وحدت په نوم باندې خونړي کسان ظالمان راغلي وو له ایرانه د ایران په هدایت باندې دلته دا کارونه کوله او د مجاهدي ګروپ ورسره و سیاف هم ورسره تاریخونه یې لوټ کړل د خلکو په سرو یې میخونه وله خپلو خویندو دوی بې غیرته دغوی تي ورته پرې کړله رقص مرده یې پې کوله داتونه یې پې کوله پانتونونه مؤسسات ټول دوی چې چا وکړل جمعیت شورا نظار حزب اسلامي جنبش په نوم باندې دوستم ډله ورسره وجسته وه حزب وحدت په نوم باندې خونړي کسان ظالمان راغلي وو له ایرانه
د ایران په هدایت منډه دا کارونه کول او د مجاهدي ګروپ سره و سیاف هم سره په تشکیلات کو سره نه و نو همدا ډلې حزب اسلامي و جمعیت ته هر څه یې ورانه ګډ ورکړل له منځه یې یوړل شعار یې صرف قدرت و ژبنیز قومیز جګړې جوړولې د ژبې په نوم د تاجکو پښتون و هزاره و ازبک په نوم باندې دوی دې نه امتیاز ځکه پوه سو دوی جهاد و اسلام و دین رسوا سوله دوی چیرې خلکو په ځان ځارسي غله خاین غاصبین و جګړه وسوله ډېره روس هم شاید لرې و امریکا هم لرې و افغانان یې پرېښود همدغو ډړمارانو ته بیا وروسته امریکا پلان ودرلود چې بهسنې ته راشي دلته یو بله ډله طالب په نوم راغله خلک ډېر خوشحاله سواله طالبان راغلل دغه جنګ و وحشت و بربریت و ظلم نه موږ خلاص کړي رښتیا هم خلاص کړه وسله یې ټوله کړه هم نه راوسته اما دوی انجلیکان هم ښوونځیو ته نه پرېښودله تلویزیون یې ماتول خلک یې ځورول د خلکو ښځې په سرکو په کیبلو باندې وهلې په یو نوم په بل نوم باندې خلک متنفره سول دوی نه هم لرې سول چې امریکا غږ وکړه همدغو مجاهدینو منډه کړله همدغه قانوني و فهیم و رباني و ډاکټر عبدالله ور منډه یې کړله صاحب امتیازات و پیسې څو منټ رواسته زه نه وایم ریګانو دا کیسې کوي بوج دا کیسې وکړلې چې موږ ورته صاحب دوی ته موږ څه غواړي دوی پیسې غواړي 2.5 میلیونه ډالر یې تر واخیست راول کې راغله کابل ته دلته لاړه بن ته په بن کې چوکۍ د پاره وزارت خارجه وزارت دفاع وزارت داخله من ته راکړه ورته یې چې عبدالله خراوري مشر یې کې خو بلا فیصله په کرزي باندې وسوځه شات ته څوک معرفي کړه جناب کرزي سره معرفي کړ راغی نو موقت حکومت شان جوړ کړ دوی سره پروتوکول دا و چې تاسو به په هیڅ واک اختیار نه لرئ پیسې واخلئ نور به کار نه لرئ مقریانه به من کوو جنګ به من کوو حکومت به مخ ته بیایو بهرنۍ پالیسي او سیاست به من سي دا ورسره کړي لاسپې تړل سوي و چې هر څه امریکا ورته دوی لکه نانځکو یا په اصطلاح چې لږ توند ووایو هنرمند د سیاسي هغو ډولو غیر ته او دوی رقاصې وې د سیاست ګډېدلې هر چا یو نما سفارت دې نه ټاکلم دا موږ وکیلانو پارلمان کې دا خبرې کولې نو ټول چارواکي چې وم ډېر محدود یو دوه درې نو ټول مکمل مفسدین غله فاسدین مقاله خسره نه پرېښود هغه یې واضح یې لرې کاوه چې غږ پورته کاوه مشکل ورته جوړاوه 20 کاله همدغه ظلم بدبختي وه اخواته طالبانو جنګ و جګړې کولې دې خوا هم جګړې وې بیا درز غوبل وسه اکثریت پکې پښتانه تباه سو ځکه جنګ په جنوب شرق جنوب غرب کې ډېر و په مرکزي افغانستان ته اجازه نه ورته اتحادي و طالب ورتګ اجازه نه وه همداسې نورم اجازه امریکا ته هم نه و اردو ته هم نه وه هلته ارام ارامي و شمال جین هم ارام و دمبورې و رقاصې و هلکان ګډېده و هر څه شي کوله ډېر جنګ و جګړې نه وي او لږ ټاکه پوکه که دغه هم د پښتنو میشت سیمو کې دا حقیقت دا زنه نه تعصب ده نه بله مسله ده خپله ازبک و هزاره کې نه تاجک هم کې نه همدا خبره تحقیق لیکلې کوي همدا مطلقا تارګیټ د امریکا زیاتره پښتانه و ځکه امریکا له ډېر پخوا نه غوښتل چې دلته پښتون لرې کړي واک اختیار نه او تاجک نور قومونه وړاندې کړي ځکه هغه بیا مرکزي اسیا ته په اسانه تللی سي هلته ازبک دي تاجکان دي دې لپاره او روس بیا پښتانو باندې سرمایه ګزاري کوله چې کته لاړ سي حرکت وکړي هند ته ګرب اوبو ته دغه مشکل و چې بیا وخت کې امریکا متوجه شو چې نه دلته امکانات نشته ځکه اکثریت پښتانه دا هم زه نه وایم د ګوره ته په سایګري وایي که سایګري نه خلک خپله وایي غني فرار کړ حکومت سقوط کړ یعنې معاون تاجک و معاون هزاره کوم رول نه درلود دلته دا خلک نه و دلته په خاوره کې پراته نه کله چې یو کس تښتي خو معاون راجګېږي وایي خبر نشته کښېنه د یو څه بل څوک کښېني زه خپله د قانون په اساس مشر خو دوی پوه شو چې دې کې دومره قوت و زور و چې یو کس لاړه حکومت ورته له منځه لاړه ټول وایي چې موږ هیڅ شی نه وو په هر صورت من دا مسله به وګوره مهمه نه ده خبره دې کې ده چې بالاخره دغه 20 کاله وهلو ټکولو نه طالبان راغله طالبان هم پروتوکول وکړ په 19 د فبروري 2000 کال په دوحه کې له امریکا سره 18 میاشتې ورباندې امریکا سره کوم متاسفانه چې ټوپک راونیو اردو خواته جنګ یې وکړ د 10 کلن جهاد خپل د سوال لاندې راوړ چې تاسو جهاد امریکا سره کوم خدا دلته وشتل کوي واک ته راغله ضرورت د امریکا څخه اوکراین کې جګړه وه دغه جغرافیه وتله چې دوی ته تسلیمه کړه ځکه جمهوریت له چین روس سره اړیکې درلودلې و ایران سره په کوم اعتبار نه و دغه حالت تر ننه پورې روان ده پروتوکول هم سوی ده امریکا په قطعنامه دی 15 په 2001 کال کې
راغله مشروعیت ځان ته واخیسته بېرته د فبروري په 29 2000 کال د طالبانو سره پروتوکول وکړ بېرته ووتله ځان ته مشروعیت ورکړ جنګ چېرته و نه واشنګټن نه مسکو نه تهران نه بیجینګ نه اسلام آباد نه ډیلی نه ریاض جنگ په افغانستان کې و د چا وسله وه د پردیو وسله وه د چا باروت و پردیو تر ننه پورې کوم ډالر دي د امریکا ډالر دي نو بنا ملت ته همدا خبره کوو چې دغه جګړې تحمیلي دي راځي او بیرته ځي چې نور د جهاد په نوم د اسلام په نوم د بل په نوم تاسې څوک ونه خطا ونه باسي ونه غولئ پروردګار پیژنئ ایمان پرې راوړئ قرآن کریم باندې څه نازل سوی د پروردګار الهي احکام دي کلام الله مجید په ایمان راوړئ د پیږئ د هغه په مطابق حرکات کوئ احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم پیژنئ سایه سته معلوم دي سنت طریقه تاسې پیژنئ خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیژنئ د هغه پر اعمالو او گفتارو باندې عمل وکړئ واقعي پاک مولا چې واقعي مولا ده تاریخچه بنیاد پیژنئ د هغه نه مشوره اخلئ عبادت هر څه معلوم دي نور په دې ډلو تپلو باندې مه غولېږئ د ژبې مسایل چې دوی کوي هغه هم د دوی خپل اهداف دي د مذهبو شیعه او سني مشکلات جوړي هم د همدغو خپل اهداف دي بهرانیان راځي اهداف لري تالي څټي لاسپوڅي پیدا کوي دوی تاسې استعمالي او تاسې زنده‌باد و مرده‌باد ورته وایه نور جنګ جګړې لاس واخلئ طالبان حکومت چې اوس حاکم دی ورته صبر همدومره ده نور هم لږ تر دا دوحې پروګرام پورې وګورو ورته چې په 18 فبروري غونډې دي که چیرې دوی اصلاحات راوستل واقعا ژمن و اما شمول حکومت د مسلکي پوه کسان لخوا نه جوړ کړه مفسدین غله غاصبین محاکمه کړله نه دا شراکت سره وکړي دوی هم کار اهل کار ته ورکړه د انجونو ښوونځي جوړ کړله پرانستله ښځو ته واق ورکړه اساسي قانون جوړ کړه حکومت یې جوړ کړه موقت اداره لرې کړله افغانستان ته ټول هر څه حق حقوق عدالت ټول ته تامین کړه بیا به سره د افغان په صفت باندې ټول سره راټولېږو اما شموله خبرې به کوو بین افغاني مذاکرات به کوو جرګو ته به ژمن یو حکومت به جوړ که نه و بیا به دوی په وړاندې ماده مونږ قیام کوو راجګي وو خو نه د پردیو په واسطه نه د پردیو د جنګ و دې لخوا نه بیا به خپله خپل منځ کې سره راپورته کېږو طالبان دومره ډېر نه دي او 80,000 کسان ډېر نه دي صحیح ده چې هوا کې متحدین ډېر ځکه اشغال و اوس اشغال ختم ده امنیت کوای اوس هم دوی د کانکریټ دیوالو شاته پټ دي د کانکریټ د واسطه زرې موټر کې ګرځي باډیګارډان سره ګرځي مشکلات شته په افغانستان کې دا سلسله په صلح حل سوي نه دي خو که چیرې حل نه سوله بیا به مشترک اقدام کوو نور ملت باید هوښیار سي بیا هم 26 مادې دل وي چې روسان افغانستان وته د نجات ملي ورځ وه ښه چې افغانستان نجات پیدا کړه ګوره هغه واقع چې راغله کومنستان چې وتله کومنستان و یعنی مجاهدینو جهاد شروع کړی او دوی راغلله داسې نه وه چې دوی راغله مجاهدینو جهاد تاریخچه تاسو ته ما وویلې ما کله چې ووتله جهاد ادامه درلودله دا مسایل ته باید پام وکړئ ډېر زیات ملته چې نور په دې مسایلو نه غولېږئ جګړه پردی ده همیشه استعمالي و د ایران و پاکستان په دوی اعتبار نشته هر څوک خپل اهداف خپل موخې لري خپلې ګټې لري موږ باید خپلو ګټو ته ژمن اوسو نو د روسانو وتل د امریکانو وتل د هر څه موږ ته بیا هم افتخار ده چې خپل افغانستان کې وو ازادي عامه که چیرې بیا بدبختي جوړېږي بیا نو کړېږو ظلم و ناروا یې په باندې کېږي لکه کورنۍ جګړې چې وې یا لکه اوس مثلا حکومت تنها یو ډلې نیولی ده دا حالات کې بیا نو مجبور چې موږ قیامونه وکړو راپورته سو سره یو سو او دوی ته باندې فشار ورته اصلاحات راوړي اصلاحات نه دا حکومتونو ته اعلان کړو ومن التوفیق واخر دعوانا والحمد لله رب العالمین